أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله نن به د سورة نساء آیت نمبر 115 وایو 115. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه صحابه کرامو په طریقې باندې موږ پوي کی. الله دې به عمل کولو توفیق هم په هغه طریقې راکړي، آمین. ورستنی آیتونو کې د منافق هغه واقعیا د هغه غلا، بیا په يهودي باندې الزام لګول او بیا د هغه په حمایت کې ودرېدل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کول او بیا الله تعالی د ټولو باندې تفسیره او بیا الله فرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې پټې جرګې او پټې خبرې کول دا مکه وي. ها که تاسو پټې خبرې او جرګې د اصلاح او د معروف او د صدقې د پاره کوي نو خیر دی، خو چې د الله رضا پکې مقصود وي نو الله فرمایي داسې خلکو ته به مونږ اجر ورکو. اوس په دې آیت 115 کې الله تعالی تقریبا رستنی ټوله واقعا چې کومه تېره شوه هغې باندې خلاصه یا تفسیره یا بنیادی قوانین او قواعد الله تعالی بیانوي. د مسلمانانو معاشرې او یو د مسلمان فرد انفرادي زندگی وي او که د هغې اجتماعي زندگی وي، کچیر هغه په دغه آیت په آیت نمبر 115 باندې پوي شي او دغه خپل ځان لپاره قانون جوړ کی، قاعده جوړ کی، نو دا سړی به بیا د گمراهۍ نه او د جهنم نه او د ډیرو فسادونو نه به بچي. ډیر بنیادی آیت ته او ډیر بنیادی طریقه الله تعالی په دې کې خودلې ده. الله تعالی دې موږ تاسو شرح صدر په دې آیت باندې نصیب کړي. الله دې موږ تاسو پوي کې په دې باندې آیت ګران نه ده، خو په دې باندې یعنی هغه ځان پویول او به عمل کې راوستل دا لګه ګرانه غونتې خبره ده. کچېرې الله امداد وکړي نو ډېره اسانه ده. الله تعالی دې موږ تاسو سره امداد وکړي. نو الله فرمایي ومن او څوک چې یشاقق الرسول، شق وایي شلیدو ته، یو طرف ودرېدو ته یا په مخالفت کې ودرېدو ته، یعنی څوک چې په مخالفت کې ودرېږي الرسول د پیغمبر، څوک چې مخالفت کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، من بعد ورستو ما د هغه نه تبینه چې وضاحت وشو، ښکاره شو، له دته الهدى هدایت، صحیح خبره، حق خبره. او دلته اوس دوه مفهوم تاسو مخې ته ونیسئ. یو دا چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو طریقې مخالفت کوي یا نه کوي، خود ته پته نشته، علم نشته دته چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. بس چانه اوریدلی دي یا مولا صاحب یا بل چا ورته ویلی دی وایي بس ټیک ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بینو نو دا خو غلطي ګناهګار دام دی، خدا ورکوټه ګناهګار دی. دغه چې د علم ځان پوی کړی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې ځان ولې نه پوي، خو بهر حال دا هغه سي ګناهګار نه دی. خو یو ګناهګار یا غلطکار هغه دی چې هغه من بعد ما تبین له الهدى دی، یعنی د هدایت ورته واضح شوی دی، ښکاره شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ورته معلومه شوی ده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمل ورته معلوم شوی دی، هغه نه بعد هم هغه نه کوي او په مخالفت کې ودرېږي. بیا د مخالفت چې هر وجه ده، مثلا مزاج دی، تنظیم دی، خاندان دی، شرم ورته ښکاري، دنیا ده، مفاد دي او وغیره، هر څه چې دي، هر څه چې دي د دې اهمیت نشته چې څه دي، کله دی او قوم دی او جماعت دی او پارټۍ دی او مسلک دی او هر څه چې دي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې په مخالفت کې ودرېږي دی او دا نه مني، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه مني. کله به وایي دا زمونږ مسلک نه دی، کله به وایي دا زمونږ تنظیم نه دی، کله به وایي دا زمونږ مجبوري ده، دا زمونږ خاندان طریقه نه ده، مونږ خو دلته یا پښتانه یا فلانه هر څه چې دي. بهرحال نو یو شرط دا شو، ښه ځان پوهوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي سره د دې نه چې پته ده ورته، ویتبع او پیروي کوي غیر سبیل المؤمنین، سوا د لارې د مؤمنانو نه، د مؤمنانو په لارې نه ځي. دو شرطونه شو. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي سره د پوی نه. دویم د مسلمانانو طریقه نه خپلوي. مسلمانان څوک دي؟
نو ټولو نه اول خو په دې آیت کې او په دې حالت کې او په دې واقع کې صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین مراد دي چې د صحابه کرامو په طریقې باندې عمل نه کوي، ځکه چې دین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې د صحابه کرامو په وړاندې او صحابه کرامو هی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تربیت د لاندې زندگی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې هغه فرقه به نجات مومي چې کم زما ما انا علیه و اصحابی زما او زما د صحابه کرامو په طریقې باندې رواني. نو معلوم شو چې طریقه به هغه چې صحابه کرامو کړی وي په هر معاملې کې. مثلا یو سړی د قران کریم تفسیر کوي، آیت معنی کوي، یا د احادیث تشریح او تفسیر کوي، معنی کوي، خو هغه معنی او هغه مطلب صحابه کرامو نه دی کړی یا هغه سي عمل صحابه کرامو نه دی کړی، هغه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خودلې، نو دا خبره به غلطه وي. کدا تفسیر دی نو دا به غلط وي، کدا عمل دی نو دا به غلط وي، ځکه چې یو طرف ته مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او بل طرف ته د صحابه کرامو طریقه نه ده، اجماع نه ده د صحابه کرامو. دین ورستو بعض خلک معنا داسې کوي چې د مسلمانانو اجماع وي، نو د صحابه کرامو نو ورستو د مسلمانان دومره ډیر شو الحمدلله او دومره تقسیم شو په دنیا کې چې دی په ډیرو کم مسلو باندې اجماع راځي. کم مسلو هغه مسلې چې هغه مخالفت دي، بنیادی مسلو کې هیڅ اختلاف نشته. مونږ 5 وخت دی ټول متفق دي، مونږ فرض دی ټول متفق دي، قران د الله کتاب دی ټول متفق دي، حج فرض دی ټول متفق دي، په دې کې اختلاف نشته. کعبه زموږه قبله ده ټول متفق دي په دې باندې، دا ټول متفق دي په دې باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی بل بنه راځي، موږ ټول متفق دي په دې باندې، مصطفی دا اجماع ده. نو داسې اجماع نه کسو کاوړي نو دام گمراه شو او د دنه انجام الله تعالی بیانوي رستو. او خاص مراد ته صحابه کرام دي. دا خبره بار بار ذکر کومه چې دا ډیره خطرناک او ډیره ضروری خبره ده. بعض خلک د دین داسې تشریحان معنی کوي چې هغه صحابه کرامو نه کړي یا صحابه کرام هغه سي طریقه نه اختیار کړي، دا به غلطه وي، دا به غلطه وي. خزان په یوې په دې خبره باندې مونږ به دین زده کوو د الله د حکم مطابق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې مطابق، په هغه چې صحابه کرامو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا. ځکه چې موږ ته دا حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا چې زما طریقه عملی طور باندې یا زما ډله چې کومه د عملی طور باندې یا د مسلمانانو جماعت عملی طور باندې دا صحابه کرام دي. نن سبا خوري دعوه کوي چې مونږ ډله چې کومه ده، حنفیان وایي مونږ احناف دا سیو لکه صحابه لکه مونږ داسې ټول هغه ډله زمونږ ده. شافعیان وایي همدغسې ده، دیوبندیان وایي همدغسې ده، بریلیان وایي همدغسې ده، سیاسي تنظیمونه جماعت اسلامي وایي همدغسې ده، جمعیت العلماء وایي همدغسې ده، پاکستان وایي همدغسې ده، افغانستان وایي همدغسې ده. یعنی دنیا کې داسې تقسیموا تر دې چې خاندانونه او خاندانونه څه کوي چې یو جماعت باندې د خبره تقسیم چې بس مونږ مسلمانان یو بل نه ده، دا مونږ ښکار صحیح دی او دا بل غلط ده. نو دې ته اجماع نه وایي، دا طریقه غلطه ده. دا خبره چې څوک هم کوي دا غلطه ده، دا د گمراهی طریقه ده. که څوک پارټۍ پسې روان دی هم گمراه دی، که څوک مسلک پسې روان دی هم نو گمراه دی، که څوک په کله چې د الله او د الله د رسول او یشاقق الرسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې دی او د صحابه کرامو طریقه هغه سي نه وا، بس دا د سزا څه ده، نو وليه مونږ به دی واړو ما هغه طرف ته تول چې دی واوړي د هغه خوخه ده. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخالفت کې ودرېدو او د صحابه کرامو طریقې نه ده خوخه، نو چې چا خوخه ده هغه طرف ته بزي. بس بعض خلک داسې معنی داسې مطلبونه داسې طریقې را ایجاد کی چې هغه د صحابه کرامو نه وي. نو الله وایي بس ټیک ته دی چې اخوازي بزي دي. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی یو ځناور یا یو گاډ یا هر څه دی په لاس کې نیولې دی او روان کړی دی او دی بل خو اخوا دی خو تختی یا بعضې بچي داسې بدقسمته وي چې مسلسل د پلار مقابله کوي، کله یو خوا کله بل خوا، نو پلار ته خفه شي وي ښه چې ځي کوم غه چې ځي تخته لرې کېږه او روکېږه. نو چې دی وتښتي یا لاړ شي هغه طرف ته، نو د دشمن او په غیر کې یا په کندو کې راګیر شي دی. نو همدا کرنګي الله فرمایي چې تاسو ته اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو دی، دا پړی به تاسو په ځان کې اچولی وي د صحابه کرامو تابعداري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري. او که نه کوئ نو چې کم خوځئ خو به ځئ، تاسو بله لار خوښه ده. نن سبا تاسو وګورئ، نن سبا د حالاتو ته تاسو وګورئ، بعضې خلک د امریکې داسې تابعدار او غلامان دي
چې دلته اسلامي نظام یا د اسلام خبره خو خني امریکای تور پسې لاړ شي انګلند تور پسې لاړ شي بل د هغه خو خېمه د صفات هم کوي نه وای زور پسې چې تزینو ځه ته ملتخي اخر مرګ مو ملته وشي او د اداري ملته شي او انجام یو مغیسره شي او خراب تراب شي دنیا خو جوړه شي نه شي جوړه خو آخرت خو ځان ته خراب الله وي ته چې خو زینو ځه ما خو درته ضرورت نشته ما خو تاسو یو صحیح لار خودلې د جنت مې د تیار کړې د طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به د صحابه کرامو په دې بزینو ما ته برازي او جنت ته برازي او کته بل خوخته نو ورسپه ونسلیه او مونږ به د داخل کو ورننه به باسو جهنم ته ځکه چې د خوخ جهنم دی او د جهنم په مرضی باندې جهنم په لار جهنميانو په لار روان دي او دلته تاسو واقع ته هم ګوري هغه سړی لاړ مرتد شو او مکی ته لاړو مکه خوخه ځکه چې دلته نظام د اسلام او مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وی د صحابه کرامو طریقه وا او هغه وخت کې مکه له آزاد شوی نه ولاړو مکه ته کافر خوخو نو د غرنګ نن سبام کیږي تاسو لګو ګورئ یو قبل خلک نظر واچوي تاسو خپل د ټول خلک معلومیږي چې دا سوکتي او سوکتي نه مراد دي وساءت مسیره او ډیر خراب زیاده ورتلو ده د جهنم مسیره را ګرځیدو ته وای ان دی ولاړ شي چرته ولاړ شي خو دی خو به تختی امریکای ته پلاني ته ولاړ شي اخر برازي جهنم ته ځکه د مسلمانانو طریقه او د مسلمانانو نظام او د مسلمانانو د اسلام هغه پابندیان نه دي خوخه تابعداري نشي کولای د صحابه کرامو طریقه نه د خوخه د صحابه کرامو په شان دی هغه دا غي خسته چهره خسته خولي ګيري خسته خولي پردې خسته کوله نظام زندگی دا نه د خوخ هغه دمتوب او فحاشي او ګندګي خوخه ده الله وي امل ته بزي او هغه چې کم دی ته زی اخرت کې دی امل ته ورسره زی الله دې موږ تاسو بچ کې دینه مانس دکې ومن يشاقق الرسول ومن سوق چې يشاقق الرسول مخالفت کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او څوک چې په مخالفت کې ودرېږي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من بعد ما تبین ورستو د اغنا تبین چې واضح شو له د الهدى سم خبره هدایت چاته چې صحیح خبره معلومه شو او بیا هم د مخالفت کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ويتبع او د پیروي کوي غیر سبیل المؤمنین سواد اغلار نه چې د مسلمانانو د صحابه کرامو دا غیلارن علاوه په بل لاريزي کافر خوختي نو وليه نمغه بدای واړو ما هغه طرف ته تولا چې دی واوړي کم دې چې د خوخت التبي واړو ونسليه اومغه به وردن نکو جهنم ته وساءت او ډیر بد مسیرا د ورتلو زه د واپس کېدو زه ډیر بد ټکانه د ځان ته خوخه کړه ورزي بده جهنم ته الله دې متاسو بچ کړي دین امين